خدمت کوو کور والا مې ولا خدمت کوي او جی نو بدو کسه تاسو له 12000 روپیا ورکړي ها جی السلام علیکم جوزف सिंह 10 سره ټوله استه بوتل راوړل پدې څنګه وای کبال دې بس ځانته نه دا خرڅه بیا ها جی دې باندې به څه مر پیسې وګړي نو بس جمع کول شل روپے په کې دا شو زړه پکې روړې موټر ته ماته یو منټ لاره کې ناشته شي سم مسله خو نشته یو منټ راکینه یو منټ لاره راکینه السلام علیکم وعلیکم بس کوم دی زه د دې منتخب آباد یم ها دام سره راغلی و ته ځان له روټه راغستې روټه راغلی ستاله کې ډېر ګرمي شوی ګرمي ډېر نن ګرمي زیاته راغله ګرمي ډېر زیاته څه کار کې ته دې بنگلې والا سره ما ها څوکیدار وسره کوم په د کم دی زه د منتخب آباد یم ها 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 نو دلته ولدي تنخوا څومره درکوي چې ته به کباړ هم راټولې نو بس دې هماله دغه راکې 12000 روپۍ راکړله دا میاشتې کور والا دی چېرته دی دلته کېږي اسه خدمت کوو کور والا مې ولا خدمت کوي او جی نو بدو کسه تاسو له 12000 روپیا ورکوي ها جی تاسو ډېر لري بوتلو زه به دې رانږدې کوم خیر دی څه مسله نشته زه دې واپس راته وما خو ما یې تا باندې به لږ د ایسي هوا مو لګي لږ طبیعت به دې مخشمه زه تا نه تپوس کوم چې ته خو امیر صاحب په دې کباړ څه کوې که نه بس دا شل روپۍ په دې کې خو پاک راکړي به تا ته ښه پته ده په 12000 روپۍ څه کوي نن سبا پیس هم نه کېږي بس هغه ټایم مې تېره و و چې ته را کباړ خرڅ کوې نو په دې پیسو باندې به ته څه وکړې څه وکړې نو بس د شل روپۍ به خو پاک بچي دې شته الله خیره شکر ماشومان دي که غټ دي ماشومان یو د 7 میاشتو ها بل 15 کالو دی ها سبق وایي او بل ته نو مشر واده مولا کړی او ګل نه بیل دی نه او چې کم زوی دی لګټې دی نه بیل دی او تاسې کار کوه چې 12000 روپۍ تاله راکړي د میاشتې د ټولې میاشتې په 2 کسه چې تاسو کار وکړئ زه هم چې داسې کار وکړو چې 12000 نه او زه له 15000 درکړم نو څنګه الله یې خیرات وکړي دا خیراتي صاحب خیال به دا څه پیسې نو بس الله یې لړې دې درکړي موږ خدا نو پوهیږو زه تا ته وایم زمونږ ملګري دي ها او هغوی وایي چې زمونږ د وجې داسې یو انسان چې هغه سوال نه کوي خپل محنت کوي او مزدوري کوي هغوی د یو ورځ سکون او خوشحالي میلو شوي دا زمونږ د فارغ سره صحیح ده الله لړې تیرو سره چې کله لاس اوچته هغه ټول ملګري دعا کې یاد ساته جزاک الله جو سکور ته لاړ شو د وړو مور ته وې چې ما خو نن داسې مزدوري وکړه چې داسې ما داسې کباړ مې راټول کړی دی چې داسې مې په ټول ژوند کې نه دی راټول کړی نو د هغې به یقین راځي نه یقین به نه راځي هغې له به یقین څنګه راولي هغې له به یقین بس یو زمونږ غوندې یو ښه غوندې انسان و بس هغې له به یقین بل شان راولي هغې له به یقین داسې راولي وی په لاره روان وو او یو ورور دی مخې له راغی وی زما دا خو ویله څه کې چې یو د 50000 نوټ یې تاله راکړو چې دا یو د 50000 نوټ به زما هغه خور له ورسې نو دا یو د 50000 نوټ پکې سپیشل زما د هغه خور الله دې خیر وکړي صحیح ده صحیح ده تا چې کومه د میاشتې تنخوا وه د هغې نه زیاتې تاله الله پاک په یو ورځ باندې درکړئ الله یې خوشحاله ته ما نه پېژنې او زه تا نه پیژنم چې د دې خبرې تا ته پته چې تاله دا پیسې چا درکړئ نه دله چا درکړئ الله دله درکړئ غم ته مکړه غم بس کړم زه غمونو لا پیدا چې باندې کوم کار ډېره زیاته یا خو به باندې الله دې کړه نو نه قبلی الله
نو بس لا نه منظور شوی وته نه نو چې زه راته سوال کوم ښه یا الله پاکه چې دا کاکا ماښام ځي السلام علیکم کہاں سے گے اصلي خی بالکل ته کم ځای زه خو د مقام یم ما پیژنې نو الله تعالی نو دا ولې داسې ناسې ستړی نستړی ځکه یم چې بېچم واله پیلچې دی والا ټرالي ډکې او په 100 روپۍ 200 روپۍ راکړي چې ډکه کې وي 200 روپۍ لګې نه دي نو څه کې چې نه کې نو مجبوري ده نو هغه کاکا دغه دې ته ودرېدم خو بیا غوسانه ناجیزه ده چې راته ووایم زه سهار روت یم او په الله یقین وکړه چې مې نه لاس کړې بالکل بس چې کومې پیسې وي پای مې پټرول واچو زه خو دې راپاره وایم چې یو کپ چای راباندې وڅښې او بس کوم معنی کور دې نن ته خو کور مې چې د بل ځای دی کور خو مقام کې دی خو دلته باندې معنی کوم دا مارکیټ کې هوټل کې په 100 روپۍ کپ چای را 50 نو تا دا کار اصل وباسه مې ته اوس دا کار راځي خو بس په زبل ته اوس کوم هوټل کې څه کنه بس څنګه ستا خو هغه څه نو کو پیسې راکې هوټل کې بوس کما او کور سره نه نو بزم بل چاته بوې ما والله چې پیسې خو ما خپل نشته خو دې بل ډریور نه عالم دله ډریور نه راځي ولې تاسو سره ولې نشته والله کشته نو پرون مزدوري کړل نه راکړې وینن به دا کم دله 100 روپۍ بدر کین ها 100 روپۍ بدر یاره 800 هم ګټلې پرون نن بدر کې ته سوا نن خو نه پرون نه پیسې مو ته پاتې دي نن بدر کې هغه کنه نو پای و بیا څه کې نو سودا بیا خلم اته سو بډې سودا خو نه کیږي لګا هیڅ نه کیږي خو څه بګي او چې زه دا سوالو کوم الله تا او ما خام زیو 15000 د لاغه نیک درکینو بیا بس بس راکړي نو بس او الله ته سوال زمو خو الله ته ډیر زیات چانه سوال نه کوم ها نو نه قبلي الله نو بس لا نه منظور شوی وته نه نو چې زه راته سوال کوم ښه یا الله پاکه چې دا کاکا ماښام ځي چې هغه نیک ولا کم از کم 15000 روپۍ ورکړي چې کور ته دې چې سره 15000 نوټ جیب کې امین په وایي دا کوي بدل خیر ان شاء الله یقین خو دشته کنه ولې نشته ولې نه چې یقین دشته کاکا ناغه 15000 روپۍ لدا درکړي الله دې باندې به سنا سوش او بالکل سبا په کې زم نه نغه تلو کې زه والله چې سبې کوم غوړو په والم ها او چې پالتې چې نه په والم نو جیب کې خو باسره بیا پاتې نشینو نو بس بیا لاشته چې بیا لاشته نو د کړې سودا شو دا 15000 روپۍ ستا مزدوري شو چې کور ته ځي چې تاسو 15000 روپۍ په جیب کې پرتی الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام